چې د الله په تقسیم باندې ته رضا شوې که نه، د الله په کړو باندې رضا شوې که نه، د ژوند نه د هر قسمه تنګسیا ختمه شوله. مونږ وایو که نه یاره زه شپه ورځ مزدوري کوم او لاس نه مې څه شی نه راځي نو او دا پلانکې چې ورنږدې شي چې مونږ ولي د پیسو ډکي نو په دې ټینشن کې خو ځان ژوند تنګ کړی که نه. نه نه، محنت کوه، هغه ته په اسانه میلاویږي، تا ته په مشکله میلاویږي. داسې ووایه وایه الله زما په تقسیم کې داسې لیکلي او زه د الله په تقسیم باندې رضا یم، د الله په تقسیم باندې څه یم رضا یم. تکون اغنى الناس، ته په ټولو خلکو کې مالدار وګرځه. د ده ګاډی دی زما ګاډی نشته دی، د ده بنګله ده زما خو بنګله نشته، د ده خو جایداد دی زما خو جایداد نشته دی. دا موږ د الله په تقدیر باندې رضا نه یو، ځکه دا خبرې کوو که نه. د ده زامن دی زما خو زامن نشته دی، دا موږ د الله په تقدیر باندې رضا نه یو، ځکه دا خبرې کوو. چې کله موږ د الله په تقدیر باندې رضا شو چېرته به موږ دا خبره ونه کړو، چېرته به موږ دا خبره ونه کړو.